سلامونه نیکې هیلې احترامات خدای دې وکړي چې روغ جوړ به یاستئ. بیا هم ښه راغلاست درته وایم د وصال د یوټیوب چینل څخه. لکه څرنګه مو چې مخکې هم ځینې کیسې مونږ وړاندې کړې وې، نو هیله ده دا کیسه هم د عبرت دپاره در سره واورئ، تر څو د دغې کیسې نه عبرت واخلئ او نوي یو څه ترې زده کړئ. په راتلو سره چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو نور ته در سره شیر کړئ، لایک یې کړئ، څو نورې ښایسته ښایسته کیسې هم موږ تاسو ته وړاندې کړو. نابینا انجلۍ لنډه او په زړه پورې کیسه. هیله ده چې تر پایه راسره واورئ. وانه یو وخت یوه نابینا انجلۍ وه چې له ځانه یې کرکه کوله، ځکه چې دنیا یې نه شوه لیدلی. دې له یو ځوان پرته چې پرې مین و، نور هر څه باد ایستلي او پر دې مین زلمی به همیشه د دې تر څنګ ناست و او د دې خدمت به یې کوو. انجلۍ یوه ورځ یې ورته وویل که مې سترګې لرلی چې دنیا مې ورباندې لیدلی شوی، واده مې در سره کوه. په دې خبره څه موده وروسته انجلۍ د سترګو څښتنه شوه، بنا شوه او دنیا یې ولیده. زلمی ورته وویل اوس دې خوښه ده چې واده را سره کوې؟ انجلۍ زلمي ته وکتل، د زلمي سترګې نه وې. ویې ویل نه، له ړندو مې زړه تور دی، واده نه در سره کوم. زلمی په ناهیلۍ کې لاهو شو، د انجلۍ څنګ یې پرېښوده او صحرا ته یې مخه کړه، تر څو خپل غمونه له کاڼو بوټو او مرغانو سره شریک کړي او پاتې عمر له بنیادمو څخه بیل شي. یوه ورځ په دښته کې یوه قافله تېرېدله. دوی هغه ښار ته تلل چې د زلمي بنا شوې معشوقه پکې اوسېده. معشوقې ته یې لیک ولیکه او د کاروان کسانو ته یې ورکړ چې هغې ته یې وسپاري. په لیک کې یې داسې ولیکل: ګرانې، سترګو مې پام کوه،